د روغتیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په سلامونو مو هرکلی کوو. هیله ده چې دا چینل له نورو سره شریک کړئ او هره اونۍ له نوو ساینسي معلوماتو خوند واخلئ. نن د روح او جسم په اړه خبرې کوو. ساینس وایي جسم شته خو روح نشته، اما اسلام بیا وایي چې روح او جسم دواړه موجود دي. اسلام وایي چې انساني جوړښت له روح او جسم شوی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د العمران سورت د سورت شمیره د 3 او د آیت شمیره د 115 فرمایي چې هر ژوندی به د مرګ خوند ویني، یعنی مرګ شته خو وروسته له مرګ بیا ژوند هم شته ده. ساینس بیا روح نه مني او مرګ د ژوند پای بولي. نو آیا مسلمانان د ساینس له اړخه روح ثابتولی شي؟ قرآن کې دا هم ویل شوي چې خوب د مرګ په مثال دی، ځکه په خوب کې روح له جسم وځي او الله تعالی یې بیرته په سهار زموږ جسم ته راستنوي. خو ساینس وایي کله چې د انسان د زړه درزېدا ودرېده او ماغزو یې کار پرېښود، نو نور په مړ حساب دی او د روح کیسه مفته ده. آیا په رښتیا هم همداسې ده؟ الله سبحانه وتعالی فرمایلي د ملک په صورت کې د صورت شمیره د 18 د آیت شمیره د 2 چې مرګ او ژوند الله تعالی پیدا کړ تر څو تاسو وازمایي چې کوم یو مو په کړنو کې ښه یاست. اسلام کې مرګ یو شی دی چې د الله له لوري خلق شوی او د وژل کېدو خبر یې هم الله تعالی ورکړی دی. په احادیثو کې راځي چې په آخرت کې به مرګ د الله تعالی له لوري له منځه لاړ شي. خو ساینس مرګ پایدار او ژوند فانی بولي. اوس ساینس وایي چې مرګ د ژوند پای دی او له مرګ وروسته روح نشته، جسم هم نابودیږي. خو اسلام وایي چې مرګ د ابدي ژوند پیل دی چې د روح په واسطه ابدي ژوند په بله نړۍ کې انسان پیل کوي. دا چې کومه خبره تاسو ته منطقي ښکاري خپله خوښه مو، خو ځینې مسایلو ته په کتو پرېکړه کولی شئ. اول، الله سبحانه وتعالی زموږ خالق دی او د نړۍ له ټولو ساینسپوهانو ستر ذات دی. یوازې هغه په علم غیب پوهیږي. دوهم، قرآن د ساینس کتاب نه دی بلکې د آیاتونو یعنی نښو کتاب دی. په قرآن کې له 6,000 ډیر آیاتونه یعنی نښې دي چې له 0 ډیر آیاتونه یا نښې د ساینس په اړه بیان شوي. دریم، په قرآن کې د ساینس په اړه 1400 کاله پخوا ویل شوې خبرې اوس په عصري ساینسي نړۍ کې ټولې سمې ثابتې شوي، لکه د بشریت پیدایښت چې انګریزان یې بیگ بینګ بولي. قرآن کې 1400 کاله پخوا په دې اړه ویل شوي وه. بل مثال د سپوږمۍ رڼا ده چې قرآن انعکاسي رڼا بللې ده، یعنی له لمر اخیستل شوې رڼا. دا خبره قرآن 1400 کاله پخوا کړې وه او ساینسپوهان پرې اوس پوه شوي دي. څلورم، شته قرآن کې داسې مسایل چې ساینس نه دي تایید کړي خو لا تر اوسه یې رد کولی هم نشي، لکه ملایکې، شیطان، جنت، دوزخ او یا هم همدا د روح موضوع. پنځم، زما منطق وایي چې کله د قرآن د 1400 کاله پخوا خبرې 80% ساینسي 100% کې سمې دي، پاتې 20% چې لا ساینس تایید کړي او رد کړي نه دي هم انشاءالله سمې دي. شپږم، اوس نوې څېړنې ښایي چې حیوانات له مړه کېدو وروسته یودم خپل وزن نه بایلي خو انسان یې بایلي. دوی وایي شاید دا وزن بایلل د همدې روح درلودو له امله وي. که چیرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي او د بلې همداسې یوې ویډیو غوښتنه لرئ نو راسره کومنټونو کې خپل نظریات شریک کړئ او دا هم راته ووایاست چې بله ویډیو په کومې موضوع غواړئ.